सड़े माते बल ورځ چې مونږ جی زه ډېر ښه کار کوم روزه نیسم حکومت سره داغه روزه یو ورځ لیټي او اختر کوم تاسو سره تاسو اختر یو ورځ مخکې نو به دواړه ډلې نه خپه کوم نو اسیم خپه کېږئ ما د خدای دې مهربانۍ ته وګوره دا 15 روزې داسې تېرې کړي چې څوک پې پوه یم الله دې باقی هم داسې مهرباني نو عرض مې دا و چې هر حسین شی چې ته وګورې نو دا حسن چې دی دا د الله د حسن یو جلک دی چې په دې حسن کې یې خیر دا چا ویلي دي مولانا روم وایي چې حسن خویش از روی خوبان آشکارا کر گئی حسن خویش از روی خوبان آشکارا کر گئی باز بچشم عاشقان خود را تماشا کر گئی حسن خویش اے اللہ دا خپل حسن دے از روی خوبان آشکارا کر گئی دا خپل حسن دے د معشوقې په مخ کې خیر خستواله ستا دی د معشوقې په دې ننګو کې دا سوروالی چې وګورې یا یې په سترګو کې چې کوم حسین و جمیل عکس وګورې دا په حقیقت کې د خدای حسن دی او د دې محبوب په دې مخ کې خیر نو مولانا وایي چې حسن خویش از روی خوبان آشکارا کر گئی دا خپل حسن دی اے اللہ د معشوقو په مخ کې خیر ہے باز بچشم عاشقان خود را تماشا کر گئی او بیا د عاشقانو په سترګو د ځان نه تماشا جوړه کړي معامله ټوله خدای استاد د معشوقې په مخ کې جلک دام ستا دی او د عاشقانو په سترګو د ځان نه تماشا جوړول دا خدای ستا کار بیا وایي چې پرتوے حسنت نہ گنجد در زمین و آسمان پرتوے حسنت نہ گنجد در زمین و آسمان در حریم سینہ حیرانم کی چونجا کر گئی اے اللہ یو طرف تا خستا حسن پزمکی و اسمانونو کی نزئی او بل طرف تا در حریم سینہ حیرانم کی چونجا کر گئی حیران هم چې د عاشق په دومره غوندې سینه کې اے الله تا څنګه را جمع کړې یو طرف ته ستا حسن ځمکه او اسمان د هغې تحمل نشي کولی او بل طرف ته د عاشق په دومره غوندې سینه کې را جمع کړې نو زما عزیزانو عرض دا و چې په دې کائنات کې څومره ښایسته څیزونه وګورئ نو دا ښایستوالی په حقیقت کې د خدای ښایستوالی دا د د ذات حسن نه دی ځکه چې هر موجود دا دالوي په موجد باندې او هر حسین دا دالوي په محسن باندې هر حسین چې ګوره نو ذهن به دې طرف ته بوځي چې یو بل محسن داسې شته چې دا حسین پیدا کړي نو الحمدلله لفظ حمد الله د خپل تعریف د پاره غوړه ولې کړ ځکه چې څومره حسن اوچت وي عمره د هغې د تعریف الفاظ اوچت وي نو عزیزانو د الله نه زیات اوچت حسن د بل چا نشته او انشاء الله العزیز که خدای کرم او مهرباني وکړه نو به ګورئ او داسې به وګورئ چې په شواروزونو به بېهوشه پراته یئ
په یو کتو سره او بیا به تقاضا وکړي چې خدایا په دې ستا خدایي کې مېس نعمت نه دی پکار خو چې دا مزه یو ځلې بیا وي دا به وګورئ قرآن کې راځي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره ډېر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري سردار کونین صلی الله علیه وسلم نه صحابه تپوس وکړو چې یا رسول الله مونږ چې په قیامت کې خدای ته به ګورو نو مونږ ته به څه تکلیف خو نه کېږي نو الله ورته وفرمایل چې د څوارلسمې سپوږمۍ ته چې تاسو ګورئ تکلیف درته کېږي وی چې نه وی الله ته به داسې ګورئ لکه د څوارلسمې سپوږمۍ ته چې سړی ګوري نو عزیزانو هغه خوند او هغه مزه به په قیامت کې وګورئ تاسو چې دغه ذات د لیدو څومره لوی خوند دی او څومره لویه مزه ده تاسو سوچ وکړئ د ورځې په دې روژه کې سړی لګیا وي داسې په لاره رواني سبزی دکان ته وګوري نو شنه پیاز وګوري چې هوی دا خو چې داسې غوښه کې ښه مزېدار نري نري پرې کې او غوښه پکې سره کې بیا لږه چټني ورسره وکړي بیا لږه اچار ورسره وکړي بیا لږه که نه دا خولې ټوله داسې په مزه مزه کوئ په دې باندې عین دغه روژه ماتي ټیم بیا د روژه ماتي په ټیم کې د الله د رحمت د باران تقسیم شوی چې روژهدارو ته څومره روژه ماته پروت دی نو زما د رحمت څاڅکي پکې وکړي تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و عزیزانو چې دغسې به د دنیا په ژوند کې د سړي هوس وي چې خدایا ستا دیدار نه ما محروم نه کړي او ستا د حبیب شفاعت نه ما محروم نه کړي په قیامت کې دوه څیزونه چې درته نصیب نشو نو عمر له تباه شوې او عمر له غرق شوې یو د الله دیدار چې درته نصیب نشو او یو د جناب محمد رسول الله شفاعت چې درته نصیب نو عمر له غرق شو د جنت لویه مزه به دوه وي یو په جنت کې د خدای دیدار او یو په جنت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې اوسېدل د دغه نه اوچته مزه او اوچت مقام به د هیڅ جنتي بل نه وي چې چاته د خدای دیدار نصیب شي او چاته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې اوسېدل نصیب شي الله دې دا دواړه مونږ ته نصیب نو عرض مې دا و چې هر لفظ حمد الله د خپل ذات د تعریف دپاره دې وجې نه مختص کړ چې هلته ممدوح چې دی دا د ډېر لوی شان خاوند دی نو د دې وجې نه هغې د تعریف دپاره لفظ چې دی هغه هم ډېر اوچت منتخب کړی لله جار و مجرور متعلق دی په ثابتون پورې تمام ثنا صفتونه دا ثابت دي الله لره بل څوک نشته چې هغه ګویا کې قابل د صفت شي اگر چې مونږ هو په دنیا کې تاسو وګورئ زمونږ شپه ورځ صفتونه چې دي هغه د تعلقات او اغراض باندې بنای د انسان تعریفونه اوس پاکستان دی پکې مونږ لګیاوي د انسان تعریفونه د بېنظیر تعریفونه کو دې کې شک نشته چې ښځه ده او جنایه ده بله ورځ رانه چا تپوس وکړئ چې دا روژه کې چې کومې ښځې دا دغه لګوي دې شونډو باندې هر څه بلا چې ورته وایي په دې روژه کېږي ما روژه کې چې کومې ښځې شونډې سرې کوي د هغې اډو روژه وي نه د هغې روژه نه وي شونډو د پاسه چې سرخي لګوي دا تېرېږي دننه دې سره روژه نه کېږي او دې اډو روژې دا ښځې نه دي نه نو دې نوکونو د پاسه چې کوم پالش لګوي نوکونو د پاسه دې سره اودس او غسل نه کېږي غسل هم دې سره نه وځي او اودس هم ورسره نه کېږي نو ما وی چې دا شک نشته دی کې چې ښځه ده جنایه ده او د تعریف قابله
بسنګ شي چې په دې ملک قوم धोखा पदे करो कि हमारा आजम गुर्बत का खातिमा जबद दे मुल्क ना गरीबी लरे को दायवेल्यू का ना जबद दे मुल्क ना गरीबी लरे को नुदाद बे लगामा कौम और द बेमुवार उख जामन कौम दी वरपसी आलस यो हिण जोड़ हिण जोड़ दे चाला साहब गरीबी बलरी शी हर सड़े ब पतख की हर सड़े ब पतख की दवीन से जोय वीन गुलाम वी दवीन से जोय मालिकी की ना गरीब बम गरीबी चदा खुदा गरीब करे दे खुदा ते गुर्बत लरी नकी दना बंदा गुर्बत लरी कोले नशी दा बम गरीब वी नन्हे बयान दे कि आइंदा बजट बा देर सख्त हुई और कौम तो वर्ता तैयारों से दल पकार दी आइंदा बजट बा देर सख्त हुई और कौम तो वर्ता तैयारों से दल पकार दी बजट सख्त सब आना कदी पोई गई बजट सख्त दाम आना चौड़ा बनोर ग्रानी वड़ी बनोर ग्रानीगी बिजली बगरानीगी सुई गैस बगरानीगी कपड़ा बनोर अगरानीगी बजट सख्ता पकोरुनो टेक्सु न बनोर ज्याद इनकम टेक्सु न बनोर ज्याद बजट सख्त दामाना यो तरफ तो अफरात जरो गोरा गरीब इंतहाई तबाह बर्बाद हो गोरा उस पदे रोजा की गरीब तप कटवाई के सर बाटिंगण चोलम ने नसीब की सर बाटिंगण पर 10 रुपए किलो पेखौराय तोराय पर 6 रुपए किलो बेंडाय पर 6 रुपए किलो 12 रुपए किलो कचनाल चिस्ता पदे सरकू नहीं वने वालाड़ी पदे सरकू अत पगबर गोड़ांद शई पगबर गुस्तर गो के नहीं कचनाल खो पदे पे खौर के द्वला कवनी 75 रुपए किलो तो आज यो सड़े टाटके हो चले 30 रुपए माखाम वाली अब बेगालत से चल गई उस दाला कम दे हुई दे कौम तनोर तैयारों से दल पकार दी चे देन अजियात बल पेटे पे आचोल गुआर देर ज खुशाले गम पड़क समकार खुदाम प्रेख है खुदाम प्रेख है वाह रहे और पकुला गुने वाह रहे कम सड़े चिदा अल्लाह असरा प्रीदियो द बंदा असरा वाखी आगा उमर लतबाश उमर यूसुफ अलैहिस्सलाम पजेल के यो सड़ी तो हुए छे तासरा में दा प्लाना ही नहीं की होगा हो का जेल ना हुआ थे नो जमा शपारस लग बादशाह था होगा अल्लाह वर्ता हुए यूसुफ था खा पता खानों की दिमान इमदाद वक्त नो बच निकले और पजेल की दे बल सड़ी था हुआ नहीं जमा शपारस बादशाह था होगा पखपल जात में दे कसमी का दे प्रेदम नो आर्डर वर पसेरा गए 2 लस्काला के पैगंबरान जिक्रिया अलैहिस्सलाम दवने ना पनाव वक्ता दवने ना न चारा पे के ख्वा दुश्मन अल्लाह वर्तवी जिक्रिया था चिकदी गागो को न द पैगंबर द रजिस्टर न बदे नामा हो बास न पमंजे दुआ को तासो ख्याल रख पैगंबरान ना तमा तो आया चिकम कौम अल्लाह प्रेखे यो द बंदा असराय कड़ी द बंदा आगा कौम द कौम बखुदाय तबाह करी सबाश पेला पे खबर था
زمونږ وزیر اعظم صاحبه را روانه ده 100 منټه به چې دا کې تقریر کوي هغه سټیج په 40,000 روپۍ جوړ شوی 40,000 او 4 منه ورته د ګلونو آرډر ورکړی دی چې هغه ګلونه به پې دا د شاخه تاخه زامن شیندي ګلونه به پې شیندي نو عزیزانو عرض مې دا و چې که یو ځل وی زمونږ دا پوزه غوسه خو خیر و نو انشاءالله هره ورځ به م پوزې غوسېږي هره ورځ او دغسې به م کړي او بونډي به ګرځئ پخوا به زما اړه خفه کېدو په دې خلکو باندې اوس چې ورته ګورم زه یم خدای چې دې قوم سره څه کوي نو ډېر ښه کوي دا قوم د دې قابل دی چې دا څه ورسره کېږي ځکه چې د دې قوم هره فیصله غلطه ده هر انتخاب غلط دی هر تجویز غلط دی د دې وجه نه هغه لوی حسین او جمیل ذات تاسو پرېښو او په بنوټي حسن پسې لاړئ دوه قسمه حسن دی یو حسن حقیقي دی فطري حسن دی او یو بنوټي حسن بنوټي حسن دی ته وایي چې په رنګ منګ جوړي پوډرې مګړي دا کومې ښځې چې پوډر مګي او دا شونډې سرې کوي په مخ رنګ مګي د شپې چې وګورې ته به وایې چې واه واه د چین ښاپېری ده او سهار لی چې وګورې ته به وایې چې چېرته خره ده دې مخ ته چې وګورې ته به وایې چې مخ یې جوړ ټوله شپه سپو سټلی داسې خړ مخې لکه د خرې سرمن او د شپې چې دا پوډر موډر مګړي ته به چې هو د چین ښاپېری او یو حسن فطري حسن دی که خیال وکړئ د دې دیهاتو فطري حسن د دې کلو غرونو د دې ښځو فطري حسن او د ښاریو بنوټي حسن مولانا تانوی وایي چې نہ کچھ شوخی چلی باد صبا کی نہ کچھ شوخی چلی باد صبا کی بگڑ جانے میں زلف ان کی بنا کی او د سحر بادا ستوره دې وکړه چې د معشوقې په زلفو راوالوتې ته چې ته راوالوتې او خورې ورې دې کړې والله په خوروالي کې دې پکې نور حسن پیدا د دیهاتو د زنانو ویښته چې جارو وایي او هغه ګرد پکې نښتې دې کې لا یو بل قسم خوند او د ښار ښځې چې دي ځان له د میلو سر لګولی ویګ ورته وایي ویګ یو بل سر دی د ویښتو نو دا چې ګنجوټی غوندې شي نو هغه ویګو لګوي یا یې ویګ لګولی او یا یې صاحبه څه بلا پکې کړي د شپې پکې څه سیخونه میخونه ورکړي نو داسې راببر کړي چې ګینې زه خو شیشه کایم نیت څه خدای تباه او برباد بې حیا او بې غیرت رید د ذلیل بچ اوس خو ښځې نورې پناه لري ښځې ته چې ټت کوي چپ ښځه باچا نه ده دا ښځو که تاسو شاغوت نه کړئ نو زما په دا ګیره تاسو کړي بې غیرت او بې حیا قوم دا قوم دی په دوی به خدای طوفاني نوح راولي دا به خدای تباه کوي انجام به وګورئ خپل د سپو غوندې به مړه پراته او کارغان به غوښې کوم خدای چې د نوح قوم سره دا کار کړی د فرعون قوم سره دا کار کړی د لوط علیه السلام قوم سره دا کار کړی بني اسرائیلو سره څه کارنامې کړې وې هغه خدای تاسو سره نشي کولی هغه خدای تاسو سره هم کولی شي څه نه ګوره ټول قوم در په در خاورې په سر ګرځي چې سهار شي د هر سړي به درخواست په لاس کې نیولې او در په در به ګرځي کله یو دفتر ته ځه کله بل بجلی بل مې راغلی دی یو باتی بل او ما 1400 بل را یو باتی ډېر ښه وشو ما خدای دې نور غرق کا ډېر ښه یو باتی بلې کله کله یو ګناه کې سړی ګناهګار نه وي د بلې ګناه د وجې خدای رانیولی په دې خبره پوهېږې
بجلی بل به ما غلا نه کړي او بل را پسې زیات راشي د بلې ګناه د وجې مې خدای راونیس د بلې ګناه او بیا بجلی خو نن د خوار او د وږي سړي یکدم لینډمین سره په لاس وي او پرت ته کاټي کی تاسو راشئ چې د بجلی اخراجات درته زه وښیم د اربونو روپو بجلی د کربونو روپو بجلی پکې غاټ موږي ټکوالی شوي دي خرچ کیږي لالا ته پته ده او خورهي ته غږ نه کوي لالا ته پته ده خورهي ته غږ نه کوي راشي چې درته وښیم دا څه دروغو خبرې نه دي غریب سړي تا بل نه دی داخل کړی کنیکشن کارڈ دیا جائے بمبئی بل دینے دے داخل کرے کنیکشن ٹکٹ کی بل نہ راشی کی درتا ہو خیم کلونا اوشو کلونا چا تپوس نہ لے کرے چالے قدل تا بمبئی بل چا داخل کریں دے کنا اور تندر چے دے پا پاکستان کے دا غریب پا سار دے اور گلے پا غریب وری سرمایدار تا ایس تندر دیشو ایستن وجہ صدا چی دی غریبوں کی کنگیر دا سرمایدار کری دی غریبانو دی دا دا قومی و صوبائی اسمبلی ممبران دی غریبانو جوڑ کری دی کنی دی جوڑ کری ٹھیک دا غریبان دی اسرا پاسی کنا دی ممبرانو تا دی پخپو کی پری واچے او دا سپو غندے دی پسارا کورا کئی چی مونگ خو تالا ووٹ در کرے ہو نن مونگا شنه پیازم نشو خوړی ستا په دور کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین